کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت د پوهنې وزارت د وړاندیز او د افغانستان اسلامي امارت د عالی مقام په منظوري الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب د پوهنې وزارت د مقام د دفتر د لوی رئیس په توګه وټاکل شو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یاد وزارت کارکونکو ته ور وپېژندل شو. یاد مراسم د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول او ورپسې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق د موضوع په تړاو خبرې وکړې او ویل هغه یو څوک الحمدلله ریان صاحب دلته کامله تجربه درلوده، ښه تجربه یې درلوده، موږ د تجربه کوو، موږ د ده کارونه څارل. هغه یو څوک له یبانې خوا کار ډېر ښه څارنه کولی شي، نظارت یې ډېر ښه کولی شي، تر څو داخلي ملګرو ته هغه دغونه نظارت نه شي کولی. موږ یقیني له یبانې الحمدلله د ده اعمال، د ده احوال، د ده حرکات، د ده له مراجعینو سره هغه لطف و شفقت، له مراجعینو سره مکالمه، له خپلو ملګرو سره مکالمه، دا په ډېر ښه انداز کې وه. یعنې په هغو انداز کې وه چې هغه د اسلامي نظام تقاضا وه، په هغو انداز کې وه چې د اسلام تقاضا وه، په هغو انداز کې وه چې د پیغمبر د احوالو تقاضا وه، په هغو انداز کې وه چې ما ورته الله تعالی په هغوی مامور کړي وو. د ریان صاحب دلته د عمل باید د ځان لپاره یو نمونه وګرځوو، د ځان لپاره یې هغه مسیر وګرځوو، ځکه ما ورته هم له خلکو سره باید دغه چلند وکړو تر څو هغه ما ورته هغه رتبه هم پورته شي. او اوس الحمدلله دلته چې څوک راغلی ده شیخ مولوي صاحب شهاب الدین ثاقب، نو الحمدلله د مولوي صاحب علمي سویه هغه ډېره لوړه ده. بیا له هغه وخته مولوي صاحب الحمدلله په دې نظام کې، په سابقه نظام کې، په سابقه امارت کې، په اوسني امارت کې ټول وخت معارف کې تېر کړی، ټول وخت یې د معارف ملګرو سره کار کړی او په معارف کې په لوړو بستو باندې کار کړی چې نور موږ تاسې باید دې ته خوشحاله شو چې الله تعالی معارف وزارت ته یو داسې څوک راووست چې هغه د معارف په امورو کې ښه تجربه لري، هغه له خلکو سره په تعامل کې ښه تجربه لري، هغه په دفتري کارو کې ښه تجربه لري، هغه یو علمي سویه لري، یو علمي سویه لوړه ده. نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې نن مولوي صاحب راغلی. خو تمنا ترجیح مو دا ده چې دلته په دا ملګرو باندې ټول په ټول ترحم وکړي، ټول په ټول شفقت وکړي. ورپسې د پوهنې وزارت ستر سلاکار مولوي عزیز احمد ریان د وزارت د مقام د دفتر نوي لوی رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ د نوموړي د ټاکنې په اړه د تقرر مکتوب ولوست. وروسته د پوهنې وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب په خپله وینا کې د افغانستان اسلامي امارت د عالی مقام او د پوهنې وزارت محترم سرپرست له اعتماد څخه مننه وکړه او داسې وویل: که دا وزارت عمیق او دقیقه توجه وکړي، د ملک وګړو ته په ښه رقم سره تربیه کړي، ملک به له ستونزو او له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي. د انسانانو دنیوي او اخروي سعادت تر دوی پورې اړه لري، تر دوی پورې بند ده. او زموږ شخصي غوښتنه له مشرانو څخه ترحم او شفقت ته هدایت دي چې دوی موږ ته په خپل وخت کې هدایت وکړي، له ملګرو څخه چې زموږ رئیسان ملګري دي یا زموږ نور ملګري دي، په دې ټولو څخه موږ د پوره همکاري تمه او توقع لرو چې دوی له موږ سره پوره همکاري وکړي. انشاءالله تعالی موږ دا خبره کوو او دا به انشاءالله تعالی په میدان کې هم ثابتوو چې د هېڅ چا له مشورې څخه به موږ بد نه منو، د هر چا مشوره به انشاءالله تعالی په روڼ تندي باندې منو. نو موږ له الله تعالی څخه توفیق غواړو چې الله تعالی موږ ته په دې کار کې توفیق راکړي، الله تعالی څخه نصرت غواړو او د مشرانو د شفقت په هیله باندې یو او له مشرانو څخه د همکاري تمه توقع لرو. دغه راز نوموړي د ورسپارل شوي مسؤلیت په ادا کولو کې له مسؤلینو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت غواړي